ډونالډ ټرمپ پر اسلامي امارت ډالر بند کړل او اسلامي امارت له ترکیې څخه مهمه غوښتنه کړې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د 8 اجرایوي فرمانونو په لاسلیک کې یو فرمان داسې هم دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره ځنډوي. د دې پریکړې پر بنسټ له افغانستان سره هم د امریکا مرستې سملاسي درول شوې دي. د 90 ورځو لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو درولو تګلارې موخه دا ده چې نوموړی غواړي د مرستو پر تګلارو بیا کتنه وکړي. ټرمپ ګوري چې له چا سره مرسته وکړي او له چا سره نه، او له هغوی سره چې مرسته کوي باید څومره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډولو دې پریکړې سملاسي په ټوله نړۍ کې یوه اقتصادي سکته رامنځته کړې ده. دویم خبر د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له ترکیې څخه غوښتي چې د افغان ناروغانو لپاره ویزې ورکړي. د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د سلواغې پر دویمه د ترکیې له استازي جک اونال سره په یوې لیدنه کې دا غوښتنه کړې ده. د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت په یوې خبرپاڼه کې ډیره کړې چې دواړو خواوو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د ترکیې د لا ډېرې همکارۍ او همداراز له هغه هیواد د باکیفیته درملو د واردولو پر تړاو غږېدلي دي. د ترکیې استازي په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې هیواد به یې د افغانستان له روغتیایي سکتور څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د ترکیې استازولۍ د ولسواکۍ له نسکورېدو وروسته افغانانو ته د ویزو صادرول بند کړي وو. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د هیواد روغتیایي سکتور په پراخه کچه د هیوادونو او د روغتیا نړیوالې ټولنې په مالي مرستو پورې تړل شوی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.